چې یو سړی خپله سکه ښځه د چا سره په ګناه وویني نو خپله خدای سزا ورکولی نشي، سزا به د چا په لاس د جج په لاس وي. نو دی چې لاړ شي جج ته ووایي چې زما بیبي هغه ما په دې ګناه باندې د فلانکي سړي سره ورسوله، نو جج به ورته څه وایي چې ته 4 ګواهان راوله. نو دی به بیا 4 ګواهان ګوري. نو دا خو ډېره ناشنا خبره نه ده د خپلې بیبي په حق کې چې څوک چې کوم دی نو گویا کې داسې عمل وویني، دی به بار ګرځي خلق بوله راولي چې تاسو راشئ ګواهي ورکړئ چې زه بیا د ښځې له په جج باندې سزا ورکړم. دا خو ډېره ناشنا خبره نه ده. علیه صلات وسلام مبارک خاموش شو. اتفاقیاتو یو صحابي د هلال ابن امیه رضی الله عنه د شپې د ناوخته د خپل باغ نه چې کوم دی نو کور ته راغی. الله رب العالمین به کله کله په صحابو باندې دا بعضې افعال د دې وجه ښکاره کول چې امت ته عملا چې کوم دی نو ګویا کې د دې بعضې احکامو مشق ورته وښایي. دا ډېر حساس معاملات نو په دې کې به حکمت پروت و. نو چې دی کور ته راغی نو د خپلې بیبي سره پردی نارینه ولیدلو. اوس آیتونه خو نازل شوي دي، دی وایي چې ما سره خو 4 ګواهان نشته دی، اوس کو زه خاموش پاتې کېږم دا به څنګه ژوند دي د دې بیبي سره، او که زه هم چې زه دې له سزا ورکوم په خپله خو ورکولی نه شم. نبي علیه صلات وسلام ته به وایم جج خو هغه دی. نو نبي علیه صلات وسلام به ما ته وایي چې 4 ګواهان راوړه. نو زه بس په دې توره تیاره کې خلق بار نه راولم چې راشئ تاسو وګورئ دا ښځه څه چل کوي. نو هلال ابن امیه رضی الله عنه سحر راغی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته وفرمایل د الله حبیبه داسې واقعه شوې. صحابه ورته ویل 4 ګواهان به راولې؟ نه، الله ډېر غیرتي ذات دی، ما باندې به الله رب العالمین په دې باره کې خصوصي حکم نازلوي زما په حق. دا چېرته کېدلی شي؟ خپله بیبي به سړی په ګناه باندې وویني او بیا به بار نه خلق راولي چې تاسو راشئ ګواهي پرې ورکړئ؟ دا چېرته کېدلی شي؟ په دې کې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې د وحي کیفیات شروع شو. الله رب العالمین د آیتونه نازل کړل. دا مخکې حکم د پردو زنانو په حق کې و. خپله زنانه چې چا په غلطۍ په ګناه باندې ولیدله او دعوه یې پرې وکړله نو یا به دا اقرار کوي، او که دې اقرار ونه کو چې نه نه دا دې سړي په ما باندې هسې تور لګولی ما سره هسې زیاتی کړی دی نو بیا به څه کوي؟ بیا به چې کوم دی نو قاضي دې سړي ته وایي چې شابه ته 4 پیرې قسم وخوره چې ته رښتونی. نو دی به وایي چې زه قسم خورم په الله باندې چې زه صادق یم په هغه تهمت کې کوم تهمت چې ما په دې خپله ښځه لګولی. نو په 5مه پیره باندې به دی ووایي چې کوم ما په دې خپل تهمت کې دروغ ویلي په دې خپله ښځه باندې په ما باندې د الله لعنت. نو دی به دا ووایي، خو دا نه وایي قاضي وایي چې جیل ته یې کړي، یا خو دې وایي چې ما غلط تهمت لګولی حد قذف به وله ورکړي، او یا دې وایي چې ما تهمت ټیک لګولی دی نو دا 4 پیرې به ګواهي دا 5 پیرې به ګواهي ورکوي شهادات بالله. نو چې دی دا خپل نمبر کله تیر کړي نو بیا به یې ښځه قاضي راوغواړي ورته به وایي دا دی چې کوم خبره کوي دا رښتیا وایي. نو کو دې اقرار وکړو نو خو دې له به حد زنا ورکړلی شي، او که فرض که دې اقرار ونه کو نه دی دروغ وایي نو قاضي به ورته وایي شابه ته 4 پیرې ووایه زه الله ګواه کوم چې زما دا خاوند په ما کم تهمت لګي دی دروغجن دی. او په 5مه پیره باندې به دا وایي چې کو دې په دې خپله وینا کې رښتونی نو په ما باندې د الله لعنت. نو دا عمل چې کله وشي نو 5 پیرې الله د نارینه ګواه کو د دې په ګناه، او دې چې کم دی نو ګویا کې 5 پیرې الله ګواه کو د خپل ځان په براءت. نو په دې دواړو کې یو خو به دروغ وي اوس خامخا که نه. نو شریعت اوس حکم دا کوي چې د دواړو ترمنځ به دې ترمنځ به چې کم دی نو جدایي راوستلی شي. المتلاعنان لا یجتمعان ابدا، دا په یو بل باندې همیش مؤبد دپاره حرام شو، بس مکمل دروازه بند شوله. قاضي به راولګي تفریق به د دواړو ترمنځ وکړي. نو حضرت هلال ابن امیه رضی الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دا آیتونه چې کله نازل شونو دی یې راوغوښتلو او بیبي ورله راوغوښتله. وی سوچ وکړه، وی ما جي سوچ کړی دی. نو 4 پیرې چې کوم دی نو ګویا کې ګواهي ورکړله چې زه په دې خپله خبره کې رښتونی یم.
چې دې پنځمې خبره ته نږدې کېدو نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي مه کوه، دا خبره ډېره سخته ده. ګوره که دروغ دې ویلي نو د الله لعنت په در باندې راځي. د آخرت هغه عذاب ګورې د دنیا د دې سزا په نسبت باندې ډېر سخت دی. دنیا کې به تعالی حد قذف تر شي دومره سخت نه دی، آخرت هغه ډېر سخت دی. د وی نه زه په خپله وینا کې رښتونی یم. ښځه یې ورله راوغوښتله، دا سړی دا خبره کوي چې دی دروغ وایي. وی شابه څلور پېرې قسم وخوره چې دی دروغجن دی. هغې څلور پېرې قسم وخوړل. چې دی پنځم ته رانږدې شوله نبي علیه السلام ورته وفرمایل ګوره ډېره لوی چې کوم دی نو ګویا کې ګناه به درنه وشي، خو په پنځمه پېره باندې دې هم چې کوم دی نو ګویا کې دا ګواهي ورکړل. د آخرت هغه عذاب ډېر سخت دی. خیر دی د دنیا د عذاب ته تن کېږده وه، دا به در باندې تېر شي، خو د آخرت هغه ډېر سخت دی. دا یو ساعت خاموشه شوله او وی نه وی زه خپل قوم رسوایۍ ته نه ورکوم، او په هغه خپله خبره کلکه شوله او په پنځمه پېره باندې هم چې کوم دی نو وی کو زما د خاوند رښتیا ویلي نو په ما باندې لعنت وي. تاسو پوه شولې په خبره باندې. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک را ولګېدلو او د دواړې ښځې خاوند ترمنځ یې څه وکړله؟ جدایي وکړله. دواړه د یو بل نه څه کړل؟ د یو بل نه جدا کړل.